شینوارو کې د نیمه لوړو طبي زده کړو څخه 90 تنه نجونې او هلکان فارغ شول. د ننګرهار شینوارو مارکو سیمه کې د نوي سید جمال الدین افغان د روغتیایي علومو انسټیټیوټ څخه 90 تنه نجونې او هلکان د نیمه لوړو طبي زده کړو څخه فارغ شول. دغه 90 تنه ځوانان او نجونې د روغتیایي علومو په بېلابېلو څانګو کې د 3 کلنو او 2 کلنو زده کړو وروسته فارغ او د یوې غونډې په ترڅ کې ورته تصدیق لیکونه وویشل شو. غونډه کې د اسلامي امارت مسؤلینو، عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو برخه اخیستې وه چې ګډونوالو ته پکې د ویناوالو لخوا د تعلیم او طب د ارزښت په هکله ګڼې ویناوې وړاندې شوې. د نوي سید جمال الدین افغان د طبي علومو انسټیټیوټ مسؤل ډاکټر جمال شینواري په خپلو خبرو کې وویل په دې ساحه کې اومه د فراغت غونډه وه چې د دې جملې نه پرون زموږ د 19 فراغت غونډه وه چې د هغې کې تقریبا جمله په دې اومه فراغت غونډه کې موږ 1 نفر ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کړه. د دې د جملې نه تقریبا 19 وې او همدا رقم تقریبا د دې جملې نه 11 نرسانو شل چې دي دا ټکنالوژي نه فارغ شوي او تقریبا 15 نفر چې دي دا د غاښونو د پروتیز نه فارغ شوي دي. موجود چې دی موږ تقریبا په 4 څانګو کې محصلین لرو چې هغې د جملې نه نرسنګ غټ حجم شاګردان دي او دویم ورپسې بیا چې دی هغه ټکنالوژي ده، دریم قابلګي ده او څلورم چې دی پروتیز برخو کې. نظري زده کړو دپاره بل شینواري صاحب داسې چې دلته ځینې محصلین د تطبیقات خو همدلته داخل کې موږ کوو تطبیقاتو هدف پورې، بیا عملي کار دپاره زموږ خپل شینواري میډیکل کمپلیکس دی هغې ته موږ ورمعرفي کوو. همدارنګه ځینې محصلینو ته موږ په دولتي سیکټر کې چې موږ سره ډي ایچ اسپتال دی پاس موږ او همدارنګه صحت عامې او پوهنتون شفاخانې ته هم ځینې محصلین موږ ورمعرفي کوو. د همدې انسټیټیوټ څخه تازه فارغ شوی ډاکټر وایي ما نوم چې دی یوسف شاه، د پلار نوم یې میال شاه، اصلا د دې سرک اوسېدونکی یم، اوس فعلا په کاټلي کې اوسېږم. دې انسټیټیوټ باره کې به دومره ورته ووایم ماشاءالله ډېر کوم دغه ته زموږ ضرورت دی نو ټول دغه موږ ته برابر کړي. دلته عملي کار وکړو هغې لپاره شینواري میډیکل کمپلیکس دی، خو ښار ته موږ تللی د دې لپاره چې هلته تعلیم وکړو نو هغې لپاره به موږ اتاق علیحده نیوی، هغې مصارف یې هم راته راکړم، هغې نه هم خلاص کړي او باقاعده دې نه دلته چې موږ کوم څه ته ضرورت لرو نو زموږ په غوښتنه او زموږ په فرمایش باندې هماغسې انشاءالله ترسره کېږي. د شینوارو قومي مخورو ملک چکن او رڼاګل شینواري وایي خوښ دي چې ځوانان په خپله سیمه کې د طب د نیمه لوړو زده کړو څخه فارغ شوي دي. دوی وایي ټولو افغانانو غټ ارمان دا دی چې باید چې موږ تعلیمونه سرته ورسو او خپل ولس ته خدمت وکړو. نو زموږ دغه ولسونه په دې باندې ویاړي. دغسې پروګرامونه چې تیر شي ډېر د خوشحالۍ او د سوکالۍ ځای دی چې دا پروګرام دلته شروع دی. باقي مانده د حکومت نه مو غوښتنه دا ده الحمدلله او شکر الحمدلله چې امنیت خو شته دی او هیڅ مشکل چاته نشته دی، که هر ځای له ځي هر چېرته ځي هر څه که شپې که ورځې خپل تعلیم ته د ولسونه دوام ورکړه او ولس د حکومت نه دا غوښتنه ده چې دوی دپاره زمینه برابره کړه. د زمینې برابرېدې پروګرام یې دا دی چې باید چې تعلیم عام شي او سہولتونه ورته جوړ کړه. دا ډېره یو غټه د افتخار خبره ده. که تاسو فکر وکړئ دلته دا یو سرحدي ولسوالۍ ډېرې زیاتې پرتې دي، دلته زموږ ډېر تکړه ځوانان شته، ډېر قوي استعدادونه شته دی. لکه نن چې تاسو په خپله باندې ګورئ چې زیاتره ځوانان فارغ شو د سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ څخه. همداسې دوی غواړي چې دوی په راتلونکي کې طب وي، خو ولې دلته مشکلات دا دي چې اقتصادي مشکلات زیات دي. که چېرته همدغسې د انسټیټیوټ سره د یو پوهنتون څانګه هم راشي او زموږ د ځوانانو ته دا زمینه دلته په دې ولس کې برابر شي نو دې سره به زموږ د ځوانانو ارتقا به ډېره زیاته وشي. د طب بخش کې همداسې په نورو بخشونو کې دلته فعلا اوس وخت کې صرف د نوی سید جمال الدین افغان انسټیټیوټ ته همداسې نور نشته دی. نو که چېرته دلته د یو طب د یو پوهنتون یوه څانګه دلته راشي نو دې سره زیاتره سرحدي ولسوالیو ته خاص توګه د مومندو شینوارو دې قومونو ته به ډېره یو غټه لاسته راوړنه وي. دیني عالم او د مارکو جامع مسجد نائب خطیب مولوي ریحان او همدارنګه په ننګرهار کې د پښتورګو روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالواقف نیازی په خپلو خبرو کې په دغه سیمه کې د نورو دولتي روغتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي او وایي زه مولوي صاحب سمیع الله ریحان د مارکو د لوی جومات نایب خطیب یم.
او دې غونډې ته چې راغلو ډېر زیات خوشحاله شو. غوښتنه خو دا ده چې اول دې ته فکر وکړو چې ډاکټر صاحب جمال چې څومره خدمت کړی د صحت په بخش کې همداسې تعلیم په بخش کې دا نه هېرېدونکی دی، ځکه دا مارکو یو اطرافي سیمه ده، خو ولې بیا هم دلته الحمدلله ولس ته چې کوم دی ډاکټران تشکیلوي او همداسې د تعلیم په بخش کې هم ډېر خدمت کړی. نو زمونږ هیله او خواهش د خپل اسلامي نظام نه دا دی چې موږ غوښتنه ورنه کوو چې موږ ته یو پوهنتون هم دلته منظور کا، ځکه زمونږ ولس ډېر زیات غریب دی، نشي کولی چې ښار ته لاړ شي هلته ځانه اتاق ونیسي یا خرچې برابر کړي. نو ډېر ولس مو غریب دی. نو خپل اسلامي نظام هم غوښتنه همدا چې هلته یو پوهنتون موږ ته منظور کړو. زه خپل نظر داسې شریکوم چې کوم تعلیمي ادارې چې دي هغه د دولت په چوکاټ کې وي، نه یوازې دا چې خصوصي بلکې دولتي روغتونونو لمنې دې لا پراخې شي او اطرافو ته دې وغځېږي. نو هر هغه څوک چې رسیدګي ښار ته نشي کولی د دې نه برخمن کېږي، د دوی بېسوادۍ کچه ټیټېږي او د تعلیم په ګاڼه باندې سمبالېږي. نو زموږ د امارات اسلامي مشرانو نه غوښتنه ده چې د پوهنتونونو هغه که د طب په برخه کې وي، که اقتصاد برخه کې وي، که نور پوهنځي وي، نو هغه سیمې چې هغه د شینوارو وي، مومند وي، که هغه کامه او ګوشته او نورې لرې پرتې ولسوالۍ وي چې ځوانان د 12 ټولګي څخه فارغېږي او د هغوی د نورو بېسوادۍ ته د پای ټکی کېښودل شي او څوک قاچاقي او یو ځای بل ځای دا زمینه جوړوي چې خارج ته لاړ شي، د هغوی د دغه شي مخنیوی کېږي او په خپل تعلیم باندې سمبالېږي. نو دا ډېره ښه خبره ده. تر اوسه پورې هم یو څه سهولتونه شته خو کم دي چې لا زیات شي. نو د امارت اسلامي مشرانو نه غوښتنه هم دا ده چې دې ته لږه جدي توجه وکړي. د شینوارو په سطحه د اسلامي امارت ډیر ګرځېدونکی مسؤل او د کورنیو چارو وزارت د انسجام عمومي مدیر مولوي عبدالحق حقانی د ولسونو د ستونزو رسیدو په ځواب او دلته په پوهنتون راوړو کې وایي الحمدلله زمونږ نظام خصوصا موږ ټول متوجه یو چې خپل ولس دپاره چې په هره ممکنه طریقه وي، حتی چې په لرو پرتو سیمو ته هم دغه مرکزونه موږ انتقال کړو. موږ ډېر کوششونه روان کړي دي. دغه د پوهنتون باره کې ځینې خلکو له موږ نه غوښتنه کوله، هم موږ یې ګورو د دولتي د هغوی سره چې مناسب څومره دي، په څومره مقدار یې په څومره اندازه سره دلته ترتیب کېږي. کوشش همدا دی چې دې غریب ولس، بیچاره ولس ته څومره سهولتونه تعلیم په برخه کې موږ یې برابر کړو. پخوا به داسې وه چې دې ځای نه به ځوان و روان به شو جلال آباد ته، کابل ته، یو خو به یې د لارې مصرف و، لارې کې به قسمه مشکلات و. اوس الحمدلله داسې وخت راغلی دی چې داسې خلک زموږ په ټولنه کې پیدا شوي دي چې کوشش یې دا وي چې خپلې ټولنې ته، خپل ولس ته، خپلو ځوانانو ته په خپل کلي کې مارکوخ دا زده لکه زموږ د شینوارو کلی مرکز دلته داسې یو دغه برابر کړه تر څو ځوانان دې تکلیفونه نه راشي. ډېر خوشحاله یو او مننه هم ترې کوم. انشاءالله هر قسمه ډاډ د ملګرو د هغو ته مو ورکوو. د یادونې وړ ده چې د نوي سید جمال الدین افغان د طبي علومو انسټیټیوټ په تیر کې هم ګڼ شمېر اشخاص د مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي.